السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو، نن در سره یوه ډیره عبرتناکه او دردونکې قصه شریکوم چې یوه کونډه ښځه د خاوند د مرګ نه پس څنګه ناروا او بدو کارونو ته مجبوره شوه او چا ورسره دغسې وکړل چې تر دې ځایه راورسېده. ویډیو تر اخره وګورئ، هغه خپله قصه کوي. د هغې د خولې خبرې در سره شریکوم چې څه یې ویلي دي، نو موږ سره اوسئ. دوستانو، دا قصه د یو کونډې ښځې ده چې خپله قصه کوي چې یو وخت کې ډیره زیاته غریبي وه، خو چې د خوشحالۍ ورځې پرې راغلې، ژوند یې جوړ شو، خپل کور یې هم واخیستو، دوه یې زامنو او خاوند به یې سحر کار ته تلو او ماښام به بیرته راتلو. خو اخر ورته د چا بدبختو سترګې ولګېدې او په ښار کې خاوند په یو خونړی دماکه کې خپل ژوند له لاسه ورکو او هیڅ مړی هم معلوم نشو. ښځه وایي چې د دې خبر په اورېدو زه ډېره بدحاله شوم. د ژوند ټوله شتمني او خوشحالي مې وبایلله، خو لکه څنګه چې زموږ د شورو نه غریبي وه او بیا مو ژوند لږ ښه شوی و، نو زما د سر سوری چې کله لاړو، موږ بیا د الله اسرې ته پاتې شو. د خلکو په مرستو باندې به مو ژوند تېرولو، ځکه چې د پلار کورنۍ مې هم غریبه وه. اگر که زه ډېره ښایسته وم، خلکو به جرګې هم رالېږلې چې ما سره واده وکړي، خو د هغوی به همدا شرط و چې یوازې ما سره واده وکړي او زما بچي زما د مور پلار په کور کې پاتې شي، ځکه چې هغوی به ویل چې نشو کولی ستا بچي خپل کو، ځکه سبا به رانه دوی هم په مال جایداد کې حصه غواړي. زه د ډېرې مجبورۍ نه بدحاله وم. ما هېڅکله زړه نه ښه کولو چې زه واده وکړم، ځکه چې ما خپل بچي داسې نشو پرېښودی. د خلکو مرستې دومره وې چې زموږ به پرې د یو وخت روټۍ کېده او د یو وخت به نه وه، او بیا به مو نهارې تېرولې. زه د ډېرې مجبورۍ نه سوال کولو ته مجبوره شوم. خو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېر کم خلک د الله په نوم خیرات ورکوي او ډېر خلک د مقصد لپاره صدقې او خیراتونه ورکوي. د پیسو ګټلو لپاره ما سره هغه څه وشول چې ما یې تصور هم نشو کولی. د ډېرې مجبورۍ نه زما عزت سره هم لوبې وشوې. خبره یوازې زما نه وه، زما د بچو وه چې د ولږې د لاسه به یې بد حال و، او زما د مور پلار کورنۍ هم ډېره غریبه وه. دوستانو، داسې خلک چې د پیسو په بدل کې د یو مجبورې ښځې د مجبورۍ نه غلطه فایده اوچتوي، نو داسې ډېر ذلیل خلک وي، ځکه چې هره ښځه بدکاره نه وي، خو داسې خلک چې د مجبورۍ نه بدکاره کړي. او زه داسې ښځو ته هم وایم چې د خدای لپاره هېڅکله هم د یو مجبورۍ نه داسې کارونه مه کوئ. الله روزي رسان دی. که د دې په ځای چېرته داسې ځای کې خپل محنت شروع کړئ چېرته چې ښځې کار کوي او یو کمپني غوندې وي چې ښځې پکې خپله محنت مزدوري کوي، یعنی په ماشینونو جامې ګنډي او نور کارونه کوي، نو دغه به ډېره ښه وي، ځکه چې تاسو به له داسې ګناهونو نه هم محفوظ شئ. موږ تاسو له هم پکار دی چې غریبانو سره مرسته وکړو، نو هېڅکله به هم داسې حالات نه راپېښېږي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.